سلام نو ویورز په دې هیله چې ټول به راته روغ اوسئ. زه یم رحمان الله د پښتو ټیک یوټیوب چینل څخه. نو نن درته ښیم په دغه ویډیو کې تاسو ته یو سمپل یو اسانه ټریک ښیم، یو ټپس ورته ووایي چې په کومې طریقې سره موږ تاسو کولی شو. زیات ملګري دي پکسل لیب په اړه باندې دا ویډیو ده تاسو ته ښیم. پکسل لیب به هر چا سره وي موبایل کې، ځکه چې یو ډېر ښه اپلیکیشن ده او موږ ته ډېر ښه کار اخیستلی شو. څنګه؟ ځکه چې موږ کوم یو انځور ایډیټ کوو، هر څه چې کوو نو هغه موږ پکسل لیب کې کوو. ښه سیسټم لري، یعنې ښه ایډیټینګ پکې کېږي. په دې کې ملګرو پکسل لیب کې یو پکسل آرټ ده او یو پکسل لیب ده. صحیح ده؟ نو زه تاسو ته د نن دغه پکسل لیب ښیم. دلته تاسو وګورئ دا ما سره پکسل لیب اپلیکیشن ده. په دې کې چېرته که تاسو انځور جوړوئ، بیکګراونډ او انځور هر څه چې کله برابر کړل نو دلته موږ دې باندې ټیکس یعنې لیکل غواړو، یو څه ولیکو پې. صحیح ده؟ نو دلته کې چېرته تاسو په انګلیسي ژبه کې لیکئ او یا هم په پښتو کې لیکئ، د هغې په دغه پکسل لیب اپلیکیشن کې دغه فاونټ چې کوم ورته وایي. صحیح ده؟ ګوره دلته ما ولیکل اګزامپلز همداسې په انګلیش کې او بیا لاندې لیکم په پښتو کې. صحیح ده؟ لکه مثال دلته زه خپل نوم لیکم. نو دلته تاسو ته زه ښیم د دې فاونټونه یعنې فاونټونه چیرې ملګرو؟ فاونټونه دلته تاسو کتلی شئ چې کله تاسو دلته انځور جوړوئ هغې باندې بیا لیکل کوئ، هغې دپاره به تاسو فاونټونه پاسه پې لیکل کول غواړئ نو دلته وګورئ د دې اپلیکیشن چې کله تاسو لیکل وکئ د ټیکس ته راشئ او دې کې به تاسو وګورئ فاونټ. دغه وګورئ دا د دې فاونټ دي، یعنې کوم لیکئ دا لیکلو چې کوم سټایلونه دي. دلته تاسو وګورئ په دې اپلیکیشن کې چې موجود وي دا فاونټونه وي، نور به دې کې نشته ملګرو. دا وګورئ پښتو لیکل او دا پکې داسې ښایسته نه وي که نه. دا وګورئ پښتو یو عربي لیکل دي فقط، نور نشته دې کې بس. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دې دپاره زیات فاونټونه اضافه کړئ هغه به کومې طریقې سره موږ کولی شو؟ یو اسانه طریقه ده ملګرو د دې. صحیح ده؟ دې کې ما اضافه کړي دي خو تاسو ته ټریک ښیم. دلته وګورئ ملګرو په دې کې تاسو سره په دې فاونټ کې به همدغه د دې خپل فاونټونه او بیا مای فاونټ ته چې راشئ په مای فاونټ کې وګورئ ملګرو هېڅ هم نشته ده، ځکه دې ته موږ په کومې طریقې سره نور فاونټونه اضافه کړو. نو هر کله چې تاسو کله لیکل کوئ تاسو ته به د فاونټونو ډېر سټایلونه راځي او هر یو چې ستاسو خوښ وي هغه تاسو کولی شئ چې پکې اضافه یې کړئ. ښه ملګرو، دلته چې راغلی دلته به تاسو مای فاونټ ته راشئ. مای فاونټ ته چې کله راغلی ملګرو دلته به تاسو دې ته نور فاونټونه راخلئ. نور فاونټونه که نه، نور فاونټونه په کومې طریقې ورسره واخلو، کوم ځینې پیدا کړو ملګرو دا به تاسو ورته ډاونلوډ کوئ. څنګه ډاونلوډ کړو ملګرو؟ نو ویډیو په ډسکرپشن کې مې لینک درکړی، دلته به کلیک وکړئ، تاسو به ویب سایټ ته لاړ شئ. ویب سایټ کې به تاسو لاندې کوز شئ، هلته تاسو ته د کوم پوسټ چې هغې په اخر کې به ډاونلوډ آپشن تاسو ته راشي. انګلیش فاونټ ډاونلوډ کوئ یا پښتو فاونټ ډاونلوډ کوئ، چې هر یو ډاونلوډ کوئ هغه ځینې ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړو ملګرو ما ډاونلوډ کړي دي، ما سره په ډاونلوډ فولډر کې پراته دي. ښه نو اوس دلته موږ دې ته فاونټونه اضافه کوو. صحیح ده؟ د دې اضافه کولو لپاره ملګرو چې کله تاسو د ډسکرپشن نه فاونټونه ډاونلوډ کړل نو د اپلیکیشن نه به تاسو اول لاړ شئ، لومړی به داسې کار وکړئ چې خپل فایل منیجر ته به لاړ شئ د موبایل، اول ته به تاسو ډاونلوډ فولډر ته لاړ شئ. دلته تاسو وګورئ ډاونلوډ فولډر، اول به په خپل موبایل کې فایل منیجر کې ډاونلوډ فولډر پیدا کړئ. نو دا د ډاونلوډ فولډر دا ګورئ ما ایکسټریکټ کړي دي. ایکسټریکټ کېږي څنګه؟ زه درته طریقه ښیم، دا زه ډیلیټ کوم چې کوم ایکسټریکټ شوي دي. دغسې فاونټونه به تاسو سره ډاونلوډ شي. ما دواړه ډاونلوډ کړي، پښتو فاونټ انګلیش فاونټ دواړه شته پکې. مثال زه دا پښتو فاونټ دې کې اضافه کوم نو دلته ګورئ دا زپ فایل ده، دې باندې به تاسو اوکې وکړئ. چې کله تاسو ته اوکې کړه دلته لوډینګ کېږي او دلته تاسو لیکئ چې ایکسټریکټ، دا به ایکسټریکټ کوي. ګورئ ورته ملګرو ایکسټریکټ کوي. ګوره ما سره پښتو فاونټ ایکسټریکټ شولو. همدې طریقې سره ما انګلیش فاونټ هم ډاونلوډ کړي دي. نو زه غواړم چې دواړه پکې اضافه کړم. انګلیش فاونټ باندې کلیک کوم او دا هم تاسو دلته ایکسټریکټ کوئ. ګورئ ورته نو دا موږ سره ایکسټریکټ شولو. دا چې کله تاسو ایکسټریکټ نه کوئ تاسو هلته نشئ اضافه کولی. نو بیرته به لاړ شو خپل پکسل لیب اپلیکیشن ته. دلته راغلو، دلته به سمپلی تاسو ګورئ ملګرو، دلته به تاسو بیا په مای فاونټ کې ګورئ ما سره فولډر ما ورته سلیکټ کړی ده خو تاسو ته به دا نه راځي. تاسو به دلته فولډر ګورئ، دې باندې کلیک وکړئ. چې کله دا کلیک کړه دلته ډاونلوډ ته راشئ. ډاونلوډ ته به راشئ، پښتو فاونټ ګورئ تاسو چې کوم ایکسټریکټ کړی و هغه به خلاص کړئ. ما دا فولډر ایکسټریکټ کړی و پښتو فاونټ کې، ګورئ ورته نو دلته تاسو ټول فاونټونه راوختل. دلته کې به هېڅ هم نه کوئ، ایډ ډایرکټري باندې به کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو نو چې کله تاسو ایډ ډایرکټري باندې اوکې وکړه، ایډ ډایرکټري کې ګورئ تاسو سره به د پښتو دا ټول فاونټونه دلته اضافه سي. دلته چې تاسو هر یو خوښوئ هغه دلته تاسو پې اپلای کولی شئ. پښتو فاونټونه په هر ډیزاین کې دلته موجود دي تاسو سره، ځکه دا ټول موږ دې ته اضافه کړل، موږ راوړل دې ځای ته. په همدې طریقې سره چې کومه تاسو ته موخه دلته زیات فاونټونه اضافه کولی شئ. که غواړئ انګلیش اضافه کړئ نو بیا هم دې فاونټ ته لاړ شئ،
فونټ ته چې لاړئ مای فونټ ته به راشئ. مای فونټ کې به بیا دلته لاړ شئ دا فولډر آیکن ګورئ پلس فولډر په دې به اوکې وکړئ او بیا به ډاونلوډ ته لاړ شئ. په ډاونلوډ کې موږ انګلیش فونټ هم ایکسټریکټ کړي دي. ګورئ ورته ملګرو دا به خلاص کړئ. دا ټول انګلیش فونټ دي دلته وګورئ صحیح ده. دا هم چې کله اوکې کړه نو دا خلاص شو ایډ ډایرکټري به اوکې کړئ. ګورئ ورته ملګرو دلته موږ سره انګلیش څومره زیات فونټونه راغلل دا وګورئ ملګرو ښه دا د انګلیش فونټونه شو. همداسې چې لاندې کوشئ او هغوی سره به موږ ته پښتو فونټونه دا ټول دا دواړه موږ پکې اضافه کړه. نو ډېر زیات فونټونه دي چې هر یو خوښ نه وي خوا کې ورسره ډیلیټ ګورئ بس ډیلیټ وکې کوئ او ډیلیټ. نو چې کوم تاسو خوښ وي هغه ځان ته پرېږدئ چې کوم خوښ نه وي هغه دې ځینې تاسو ډیلیټ کولی شئ. په همدې طریقې سره ټول فونټونه تاسو دلته په انځور باندې دغسې ښایسته لیکل کولی شئ. نو دغه طریقه وه تاسو مې ښودل چې پکسل لیب کې څنګه نور فونټونه موږ اضافه کړو. امید لرم ویډیو مو خوښ شوي لایک کول مه هېروئ حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای په امان.